لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. درم ستا په بدن کې امانت دی. الله جل جلاله چې تا ته سترګه ده کړې ده دا امانت دی. د خدای د امر مخالف به نه استعمالوې، بدنظري به نه پر کوې، حرامو ته به نه به ګورې. الله په قرآن کې وایي یعلم خائنة الاعین، هغه سړی چې په سترګو باندې خیانت کوي الله په خبرېږي. د غوږو خیانت به نه کوې، سروز به نه ورباندې اورې، غیبت نمیمه کذب به نه ورباندې اورې. که دې واورېدې تا د امانت خلاف ورزي وکړه. د پزې خیانت به نه کوې، حرام به نه په بوی وې، د ژبې خیانت به نه کوې، غیبت به نه به کوې، درواغ به نه به ورباندې وایې، بهتان به نه به ورباندې وایې، درواغ او کذب به نه ورباندې کوې. دا د ژبې خیانت دی. که دې په وکړې ته خاین یې، که دې وساتل ژبه تا حفاظت وکړي د لاس خیانت. او حدیث کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي زما د امت چې ما راته وویل هغه آیات کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نبي علیه الصلوة والسلام د دې وضاحت نور هم وکړي چې الله جل جلاله امانات پیش کړل. امانات څخه څه مراد دی؟ نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي یو روایت کې دا هم شته چې د امانات څخه د انسان فرض مراد دی. دا به غلط نه استعمالوي. که دې استعمال کړه د دې امانت خیانت وکړي. لهذا یو د امانت څخه محدثین دا هم لیکي چې د امانت څخه مثال حکومت دی، حکمرانی ده. دا هم د خدای جل جلاله د لوري یو امانت تا ته وسپارل سو. بیا به د دې پوښتنه ستاسو کېږي، د دې پوښتنه به ستاسو کېږي. هره ګناه، هره خطا، هر غفلت که دې وکړي د دې ګناه به تا ته درځي او د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د دې پوښتنه ستاسو کوي. د دې پوښتنه به الله تبارک وتعالی ستاسو کوي. ما د ټول دغه نن سبا چې کوم پر منصب باندې دي، په هر ملک کې چې کوم منصب خاوندان دي، د دې هر منصب په باره کې الله تبارک وتعالی د دې نه پوښتنه کوي. عجیبه روایت دی. نبی علیه السلام فرمایي وایي که چیرې د یو ملک باچا یا هغه واکمن سړی چې نور ماتحت مشران ټاکي، یو داسې مشر یې وټاکئ چې هغه د پیژني چې کار په ده پوره نه دی، د شناخو د قرابتو د دې د ودې یا د رشوت د وجې باندې ده وټاکئ. حدیث څه وایي په دې باندې؟ نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي وانها یوم القیامة خزي، دا کس به د قیامت په ورځ باندې رسوای. او بل روایت کې راځي ملعون، پر دې باندې د الله جل جلاله د لور لعنت ول سوی. د دغه سړي، د دغه باچا، د دغه حکمران چې نااهله سړی راوستي پر منصب یې وټاکي، الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده نه فرض قبلیږي نه یې نفل منځ قبلیږي او د قیامت په ورځ به الله جل جلاله جهنم ته دا سړی اچي. دا نن سبا چې په رشوتو باندې کم منصب او چوکۍ یې رانیسي، تاسو به یې لیدلي په هر ملک کې دا دنده روان. دا هر یو چې ورکوي پر دې پر سر چې کوم مشران دي چې ورکوي، دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فیصله ده انه ملعون، دا کس ملعون دی. د هر شي پوښتنه به بیا د قیامت په ورځ دسې کېږي او د جهنم غټ مستحق به دا کس. حدیث کې راځي ابوذر غفاري رضی الله عنه نبي علیه الصلوة والسلام ته وایي یا رسول الله ما خو د یو هلاکي حکیم جوړ کړم، ما ته یو هده راکړه، د یو هلاکي والي یا ولسوال یا قومندان مې جوړ کړ. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په جواب کې څه ورته وایي؟ ابوذر غفاري رضی الله عنه عظیم صحابي دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانه، ته ډېر ضعیفه یې او دا عهده درکول یا تا ته یو منصب سپارل دا یو امانت دی او د قیامت په ورځ به د دې پوښتنه کوي. وانها یوم القیامة خزي، دا به د قیامت په ورځ یو رسوایي وي. وانه او دغه عهده چې کوم ده ندامة، دا یو پښیماني ده د قیامت په ورځ باندې. الا من اخذها بحقها وعدى لها ما عليها، مگر هغه کس که چیرې دا عهده سنبال کړل په حق یې ورسول بیا راغسئ. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله زخمي سو نو بیا دا خلک د سره شاوخوا ناست وو، باره یې ویل د خلافت به چا ته ورکړو. یو چا ویل د خلافت به د زوی عبدالله ته ورکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته غوسه سو، وایي هغه عبدالله بیا یو وخت یو مسله پیش کړې، خپل کور والا ته یې په حالت د حیض کې طلاق ورکړی. بیا نبي علیه الصلوة والسلام ورته نه دا ګناه لري، ده بېرته رجوع ورته کړی و، کله چې د حیض صفا سو بیا طلاق ورکړي. حضرت عمر رضی الله عنه وایي هغه عبدالله چې هغه دومره مسله باندې خبر نه دی چې په حیض کې طلاق ورکول جایز دي که نه، دې ته امانت څنګه سپاره؟ بیا وروسته وایي بس که دا زما د خاندان څخه واړوه هغه عمر دی رضی الله تعالی عنه چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د دې ټولو پوښتنه کوي، نور زما خاندان په دې کې مه پاساوئ. نن خلک یې په پیسو باندې رانیسي، نن خلک یې په رشوتو رانیسي، نن خلک یو در بل سره زغلي دعوت چلی داسې به وکړو داسې به وکړو، ماته ووټ راکړئ. حدیث څه وایي، قرآن څه وایي او تاسو څه وایي؟ ځکه چې بیا فساد په ملک کې هم راځي،
په انسانانو کې به هم فساد راځي. دا هم د امانت اجزاو څخه یو جز دی. دا کله چې دغسې خراب سي د ملک پر سطح به خرابي راځي. حدیث کې راځي نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي اذا ضیعت الامانه فانتظري ساعه. کله چې امانت ضایع سي بیا د قیامت انتظار وکړه. صحابه یا رسول الله کیف اذاعتها، څنګه ضایع کیږي؟ دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. د امانت خلاف ورزي ځایوالی دغه دی کله چې د یو چاته د غیر اهل وي نه اهل وي هغه ته یو غټ منصب وسپارل سي، دا به نو بیا د قیامت ورځ انتظار به دغه وخت دی. کله چې نه اهله ته یو شی وسپارل سي، واکمني وسپارل سي، هغه د دې اهل نه وي. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي فانتظر الساعه. دا د امانت بل شي.